په نړیوال بازار کې د صهیونیستي حکومت او د هغه د ملاتړو اقتصادي تزلزل. الأولاد وين؟ والأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا، الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. والله ما احنا متهزين. ايوه وروسته له هغې چې اسرائیلو پر فلسطین د خپل وروستي زور ازمایښتنه وکړه او د خپل وحشت او ظلم اخري حدونو ته ورسېدل، په نړۍ کې له ډېرو غبرګونونو او بندیزونو سره مخ شول چې له هغې ډلې یو هم د دوی د سترو کمپنیو پر جوړو شویو توکو د مسلمانانو له لوري د نه اخیستلو پرېکړه وه چې له هغې ډلې د دوی مشهور تولیدات لکه سټاربکس، مکډونال، پیپسي، کوکاکولا، برګر کینګ او داسې نور او د همدې غبرګونونو او بندیزونو پایله وه چې د مشهورو کمپنیو په میلیونونو پیسو تاوان وکړ او له اقتصادي زوړ سره مخ کړ. د هغو توکو او خوراکونو لیست چې د صهیونیستي حکومت د کمپنیو تولیدات دي او په بدیل کې د نورو هیوادونو د کمپنیو تولیدات هم شته چې موږ تاسې کولی شو له هغو استفاده وکړو په لاندې ډول دي. نن چې غرب یا په ټوله کې کفري او صهیونیستي دولت پر نړۍ حاکمیت کوي او پر مسلمانانو لاسبري دي، تر ټولو غټ لامل د دوی د اقتصادي ځواک پیاوړتیا ده او دا ځواک د دوی د همدې سترو کمپنیو او بې شمېره خرڅېدونکو توکو پر مټ لاسته ورغلی او په نړۍ کې د دې توکو د هر اخیستونکي پیسې او ګټه په مستقیم او غیر مستقیم ډول د دې ظالمانو لاسونو ته ورځي او په پیاوړي کېدو سره په مسلمانانو نور هم زورور او برلاسي کیږي. راځئ فکر وکړو، آیا موږ د صهیونیستي نظام د کمپنیو د توکو په اخیستلو له هغوی سره د فلسطین د مظلومو مسلمانانو په شهادت کې نه شریکیږو؟ آیا همدا ګټه هغوی د فلسطین په مظلومو مسلمانانو د بمبارد او نظامي وسایلو په پیاوړتیا کې نه کاروي؟ ښکاره ده چې شریکیږو او همدا ګټه کاروي. نو راځئ د یوه مسلمان وګړي په حیث د خپل مظلوم فلسطیني ورور سره د لاسنیوي په خاطر نور د صهیونیستي نظام د توکو له پیرلو ډډه وکړو او پر ځای یې د نورو هیوادونو تولیدات غوره کړو. دا پیغام د افغان دعوت ادارې له لوري تاسو ته وړاندې شو. نورو مسلمانانو ته په رسولو او نشر کې له موږ سره همکاري وکړئ.